إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو خویندو، الله سبحانه وتعالى مونږ او تاسو الحمدلله مسلمانان پیدا کړي یو. مونږ او تاسو ته یو ستر لارښود پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د هدایت دپاره رالیږلی قرآن عظیم الشان د یو دستور العمل په صفت مونږ او تاسو ته رالیږلی. په همدغه قرآن کې مونږ او تاسو ته الله عزوجل ځینې هدایات او لارښوونې کوي چې مسلمان په هغې باندې عمل وکړي. که په دغه لارښوونو باندې عمل وشي هم د انسان د دنیا سعادت دی هم د انسان د آخرت سعادت دی. د انسان دنیاوي سعادت او اخروي سعادت یو هم بې له دین نه تکمیلیږي. هماغه دین دی او ایمان دی چې تا ته د سعادت باعث ګرځي. اوس وخت کې مسلمان د اسلام ادعا کوي مګر قرآني تعلیمات اسلامي لارښوونې شاته غورځولې دي. ډېرو مسایلو کې په ټولنه کې موږ بې التفاتي کوو، ډېر مسایل سطحي نیسو، حال دا چې هغه د شریعت په لحاظ ډېر جدي مسایل وي. یو د هغه مسایلو نه چې په دې اړه بار بار ویناوې شوي دي، مګر بیا هم چې قرآن عظیم الشان موږ او تاسو ته امر کوي چې فرمایي وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. تاسو یو بل ته یادونه وکړئ ځکه یادونه انسانانو ته ګټه او فایده رسوي، انسان متوجه کوي. نو د دغه یادونې په اساس دوباره بیا هم دغه موضوع زه تکراروم چې هغه موضوع د دروغو موضوع ده. دروغ ویل، دروغ گفتن، دا په جامعه کې تقریبا رایجه شوې ده او یو تعداد انسانان چې کم هم نه دي تر هغه وخته پورې چې دروغ میسر وي رښتیا نه وایي. دا دروغ ویل هم یو مهارت غواړي. یو انسان چې په دروغ عادت نه وي دی به ورته فکر کوي، خبره به جوړوي، خو چې څنګه خبره وکړه فوراً پوهېږي چې دروغ وایي، مهارت نه لري. خو ځینې انسانانو دومره مهارت پیدا کړی چې روان دروغ به درته وایي او تا ته به رښتیا معلومیږي. کله چې دا دروغ هم ډیر زیات شي بیا هغه دروغ هم انسان ته رښتیا معلومیږي، حتی خپل دروغجن فکر کوي چې زه رښتیا وایم، حال دا چې هغه به دروغ وایي. موږ او تاسو قرآن عظیم الشان او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دروغ ویلو څخه ډیر جدي منع کوي او دروغ ویل د کبیره او ګناهونو څخه ده. د کبیره او ګناهونو څخه ده ځکه په احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ ویل د مسلمان صفت نه ګڼي. یعنی نورو ګناهونو په اړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې مسلمان فلان ګناه کوي فلان ګناه کوي، ټولو کې ویل چې هو امکان لري، مګر د دروغو په اړه چې آیا مسلمان دروغ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نه، مسلمان دروغ نه وایي. یعنی دروغ ویل د مسلمان اصلا صفت نه دی. هیڅ کله باید په هیڅ حالت کې انسان دروغ ونه وایي. ځینې استثناءات چې شته هغه اخره کې زه تاسو ته اشاره کوم. قرآن عظیم الشان هم مونږ او تاسو ته فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. مونږ او تاسو ته الله عزوجل لارښوونه کوي چې فقط هغه خبره تعقیب کړئ چې سل په سل ته د هغې په رښتیاوالي یقین لرئ. دغه موضوع دا خبره حقیقت دی، هغه موضوع تعقیب کړه. هغه خبره به چاته نه کوي چې تر څو سل په سل ته په هغې کې یقین ونه لرئ. مونږ او تاسو اوس ټولنه کې ګورو یو افواه به وي، فقط یو خبره به وي، حقیقت به هم نه لري. کو چې زه تا ته وکم ته بل ته کوي، نیم ساعت بعد ګورې ټول ملبورن خبر شوی دی.
چې بیرته خبرېږي او خبر حقیقت نه لري. نو د دغه په اساس باندې الله عزوجل مونږ او تاسو معنا کوي، مونږ او تاسو ته فرمایي چې په هغه موضوع کې 100% یقین نه لري، نه به چاته وایي، نه به د هغه خبرې پیروي کوي، نه یې واوره. بیا مونږ او تاسو ته زمونږ د حواسو په اړه فرمایي چې ان السمع والبصر والفؤاد، ستاسو اوریدنه غوږونه، ستاسو د سترګو لیدنه او ستاسو د زړه او تفکر په اړه باندې به الله د درې وړو پوښتنه تاسو نه کوي. دغه غوږ چې ما درکړی او تا د دې نه څه کار واخیسته؟ فقط د دروغ اورېدلو دپاره، د غیبت اورېدلو دپاره، د بهتان او نمامت اورېدلو دپاره، شیطاني خبرو دپاره تا کارولی دی که د الله د احکامو دپاره، د الله د دستوراتو مطابق استفاده کولو دپاره؟ همدارنګه د سترګو لید دی، که هغه زړه دی، که تفکر او عقل دی، د دغه ټولو به الله عزوجل بیل بیل مونږ او تاسو څخه پوښتنه کوي. په همدغه اساس چې هغه امانت چې الله مونږ ته راسپارلی دی باید د الله د دستوراتو مطابق د هغې څخه کار وکړو. همدارنګه بل آیت کې چې ډېر جدي الله عزوجل فرمای ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، انسان هیڅ تلفظ نه کوي، هیڅ یو لفظ د خولې نه نه وباسي مګر یو رقیب او عتید په ده باندې ولاړ دی، قائم دی، یو ملایکه د ده په سر ولاړه ده چې نمشته کوي. ستا هغه تنفس غږ هم اوري، که ته په زړه کې هم یو خبره یعنی ستا په نفس کې هم یو خبره وګرځي دغه ملایکه پرې پوهېږي. انسان په دنیا کې ډېر عملونه ترسره کوي، متوجه ورته نه وي، فکر کوي چې دا خو عادي خبره ده، دا خو سطحي مسله ده، دا خو هېڅ باک نه لري، دا خو ټول خلک دا کار کوي. دا د مسلمان صفت نه ده. که ټوله دنیا هم یو ناروا کار کوي، ته د مسلمان په صفت تا ته نه ښایي چې تا هغه ناروا کار وکړي، ته به د الله پیروي کوي، ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي کوي. ځکه هم د قیامت پر ورځ چې انسان ته عملنامه ورکړل شي او دی د خپل عملنامه وګوري، دې کې به هره صغیره او کبیره وګوري. انسان به توقع نه لري چې په دنیا کې دا کارونه ما کړي او دا ټول ما ته نوشته شوي دي، مګر کله چې عملنامه ته ګوري یو دم به چغه وهي چې ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، دا څه رقم عملنامه ده؟ دې خو هېڅ شی نه دی پرېښودلی، نه زما صغیره عمل پاتې شوی دی، نه زما کبیره عمل پاتې شوی، ټول په دې کې نوشته دي. ووجدوا ما عملوا حاضرا، په دغه ورځ به تاسو خپل د دنیا ټول عملونه خپل مخې ته حاضر ووینئ، احساس به کړئ. لکه دلته چې یو سړی یو ناروا کار کوي، فرض کړه یو شاپنګ سنټر کې د غلا وکړه، ته خبر نه یې چې هلته کمره ته مخکې عکاسي کړی، ته هلته ورځې دعوې کوي چې نه ما غلا نه ده کړې او زه سودا پسې راغلم او خپله سودا مې کړې او داسې وتلی یم، دا اخر درته ویډیو روښانه کړي، دغه ویډیو ته وګوره. دلته چې ته خپل ځان ګورې چې ته شاپنګ سنټر ته ننوتلو، په دغه طریقه د غلا وکړه، په دغه طریقه بېرته ووتلې، دغه لحظه کې به ستاسو حالت وي. اول د انکار کو، اوس خپل ځان ګوري. نو د قیامت پر ورځ هم همدا رقم حالت د مسلمانانو چې تا ته دغه عملنامه درکړل شي او ته تصور وکړې د خپل ټول د دنیا عملونه، دلته به د الله په حضور کې ستاسو موقعیت وي. ځکه موږ او تاسو هر یو به الله ته جواب ورکوونکي یو، هر یو الله حضور ته یو فردن ورتلونکي او الله به موږ او تاسو څخه حساب اخلي. خو دغه د محشر ورځ د الله حضور ته ودرېدنه دا موږ او تاسو یو تعداد هېره کړې ده. حال دا چې هغې هېرول نه دی پکار، ځکه چې محشر موږ ته یاد وي، الله ته ودرېدنه موږ ته په یاد وي، حساب ورکول په یاد وي، قبر په یاد وي، نو هېڅکله به انسان د الله د لارې څخه سرغړونه ونه کړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې دروغ ویلو ته د ټولو نافرمانیانو د ټولو ګناهونو مور وایي، اساس، ام الفجور یا ام المعاصي، د ټولو ګناهونو مور دروغ ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وان الكذب يهدي الى الفجور، دروغ ویل انسان ناروا او ته بلي. ته چې یو دروغ ووایې، د یو دروغو دپاره به ته 100 نور دروغونه وایې تر څو ځان خلاص کړې. یو طریقه باندې به دروغ وایي، بیا بله طریقه باندې به دروغ، بیا به بل سړی پکې داخلوي، بیا به بل باندې تهمت وایي، بیا به بل باندې تهمت وایي. نو ته چې دغه یو دروغ ویلو دپاره 100 نور دروغونه وایي، 100 نور مشکلات ځان ته ایجادوي، دا ټول مګه فجور د ګناهونه دي چې یو دروغو په سبب 100 ګناهونه ځان ته لاسته راوړي. بیا فرمایي وان الفجور يهدي الى النار، او ناروا ګناهونه انسان د دوزخ اور ته کشوي، د دوزخ اور ته د راکشوي راکاږي. وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، یو انسان به دروغ وایي، دروغ به وایي تر څو چې د الله په نزد کاذب ولیکل شي، کذاب، دروغجن. نو ته چې د الله په حضور کې د دروغجنانو په لیست کې شي، بیا ته برباد شي. ځکه ته هماغه انسان چې ستا د خولې نه صحیح خبره نه وځي، رښتیا خبره نه وایي، امانتداري خبره نه کوي، یو نیکه خبره نه کوي، فقط دروغ او دروغ دی.
دروغجن انسان مسلمانانو د ټولو نه مخکې چې په بل چا دروغ وایي یا بل چا ته دروغ وایي اول په خپل ځان باندې دروغ وایي. خپل ځان دروغ همدا دی چې خپل نفس دروغجن ګڼي. ښه به ورته سل په سل معلوم چې دغه خبره زه کوم حقیقت نه لري، دغه واقع په دې شکل نه ده چې زه بیانوم، مګر دی به بیا هم خلاف د واقع نه، خلاف د حقیقت نه خبره کوي. نو دی چې په خپل نفس او وجدان کې هم پوه دی چې زه دروغ وایم، دا کار دا رقم نه ده یا دا خبره دا رقم نه ده او زه په خلاف طریقه باندې وایم، په دې معنی چې دی اول خپل نفس باندې دروغ وایي، خپل نفس نه وروسته بیا نورو ته د خپل دروغ ور انتقالوي. د دروغ ویلو کې مسلمانانو مختلف حالات دي چې موږ تاسو ور باندې پوهیږو، خو دا هم دی چې یو انسان په شریعت کې د حلال او حرام فتوا یا د شریعت په احکامو کې د خپل ځان نه خبرې کوي. په هغه مسله باندې چې ته یقین نه لري، عالم درته نه دی ویلي، کتاب کې نه دی لوستلی، قرآن کې نشته، د پیغمبر حدیثو کې نشته، او ته په هغه کې د خپل ځان فتوا ورکوي، دروغ وایي. دا هم تر ټولو بدترین دروغ دی. ځکه الله عز وجل فرمایي چې ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تاسو په خپل ژبه باندې په هغه څه چې تاسو یقین نه لرئ، علم نه لرئ چې دا کار حلال دی یا حرام دی، دا روا دی ناروا دی، نو په خپل ژبه باندې دغه دروغ او افترا مه کوئ چې دا کار حلال دی دا حرام دی. کله کله زه د فیسبوکونو کې د ځینو دوستانو ګورم نوشته کړي وي چې د ملایانو خبره مه منئ، زه درته وایم چې دا کار حلال دی. نو تا ته د الله هدایت وکړي، د کوم ځای نه فتوا ورکوي چې دا کار حلال دی؟ خو امام خو چې درته وایي یا به د قرآن آیت درته لولي یا به د پیغمبر حدیث درته لولي یا به د شریعت یو حکم درته بیانوي، نو ته څه دلیل لري چې دا حلال دی یا حرام دی؟ یو ناروا عمل ته به حلال وایي او بیا فتوا به ورکوي چې دا د زه کوم تاسو یې مه کوئ او زه درته فتوا درکوم چې حلال دی. نو دا تر ټولو بدترین دروغ ده. ځکه الله عز وجل فرمایي چې په الله باندې دروغ مه وایئ، په الله باندې افترا مه کوئ، تهمت په الله باندې مه کوئ. هغه څوک چې په الله باندې تهمت کوي لا یفلحون، ده هیڅ کله نه کامیابیږي، نه په دنیا کې کامیابي ګوري ځکه دروغ افشا کیږي، حقیقت خلکو ته معلومیږي، حیثیت د منځ ځي، هم په آخرت کې هم عذاب ورته آماده دی. نو دغه مسله هم ډیره جدي مسله ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان مبارک په اړه باندې فرمایي چې ان کذبا علی لیس ککذب علی احد. پر ما باندې دروغ ویل یعنی د الله پر رسول دروغ ویل، دا دروغ داسې نه دی لکه ته چې بل چا باندې دروغ وایي. که پر ما د دروغ ویل یا په بل ملګری د دروغ ویل یا بل مسلمان باندې د دروغ ویل، دا خو کبیره ګناه ده. مګر د الله رسول باندې دروغ ویل دا بیا د هیڅ چا دروغ سره نه برابرېږي چې په هغه پورې تهمت تړي. بیا فرمایي چې هغه څوک پر ما باندې دروغ وایي دی د جهنم په اور کې خپل ځای وګوري، د جهنم په اور کې د خپل ځای وګوري. اوس موږ تاسو کله کله اورو ځینې دوستان چې یقینا نه دی چې دا حدیث د پیغمبر دی که نه دی، هر شي ته وایي دا سنت دی، دا سنت دی، پیغمبر دا شی خوښوه، دا شی نه خوښوه، دا کار کوه، دا کار نه کوه. نو خپل ځان نه پیغمبر پورې تهمت مه تړه، خپل ځان نه پیغمبر پورې یو خبره مه کوه تر څو چې په هغې کې یقین ونه لرې. کله کله انسانان په اشتباه کې واقع کېږي په حسن نیت سره، نیت به د صحیح وي، دی فکر کوي چې زه خلک دعوتوم اسلام ته یا خلکو ته نیکه خبره کوم، مګر هلته پیغمبر یادوي، حال دا چې دی یقین نه لري چې دا حدیث دی یا نه دی، خپل ځان نه به وایي. نو دا هماغه دروغو کې داخل دی. که دغه دروغ د دین دپاره وي که د دین په خلاف وي، دواړه په مغه یو حیثیت کې قرار لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تهمت کول یا دروغ ویل ولو که په حسن نیت سره هم وي، هماغه عذاب ورته آماده د انسان باید په دغه مسایلو کې متوجه وي. بله مسله مسلمانانو دا ده چې نن وخت کې دغه خبرو کې مجالسو کې چې یو مجلس کې دروغ نه وي خوند نه ورکوي. د نیکانو مجلس ته غیر د نیکانو نه اعتداد پرهیزګارانو نه بل څوک نه راځي، ولر د سره چې کینې بیا دروغ نشته، خندا نشته، فلان نشته، نو هېڅ خوند نه کوي. مجالس په دروغو باندې ولاړ دي، مجالس په غیبت او بهتان باندې ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته فرمایي چې ویل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ویل له ویل له. هلاکت دی هغه انسان د پاره چې د خلکو ته خبرې کوي د دې د پاره چې خلک وخندوي او د په خپل خبرو کې دروغ وایي. خلکو ته خبرې کوي دروغ وایي د دې د پاره چې خلک وخندوي. دغه انسان ته هلاکت دی، دغه انسان ته هلاکت دی. دوه واری رسول الله صلی الله علیه وسلم تکراروي. نو هغه خبره که بیا چاته وي ورور دغه خبره د دروغ وکړه، دا خبره ناروا ده، نامناسبه، نن دا خو ټوکې کوم زه ورسره. ټوکې شریعت کې خپله دایره لري، مزاح شریعت کې خپله دایره لري، خپل سرکل لري. هر خبره چې ته دروغ وایې او بهتان وایې او خلک پورې مسخرې او رشکندونه کوي، نو دا ټوکو کې دایره کې داخله نه ده.
سمو د مخکې هم په همدغه یو ځای کې یو چا زمونږ تاسو د افغانستان یو قوم پورې خندا کړې وه، خپل ځان یو ساختګي قصه جوړه کړې وه چې یو پښتون راغی داسې وکړو فلان بې ځای خبرې یو قصه جوړه کړې وه. بیا ما ورته یو حدیث ولیکه چې وروره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه هغه چاته د جنت په منځ کې د یو کور ضمانت ورکوم چې هغه دروغ ویل پرېږدي، ولو که دی ټوکې هم کوي، ولو که مزاح هم کوي. نو د دغه حدیث په ویلو سره د ما سره دښمني پیل کړه. هر مجلس کې ما پسې خبرې او بهتان او دا فیسبوکونو کې نوشته کوه، واتساپ ګروپونو کې نوشته کوه، دا کوه، فقط دې دپاره چې دی ما متوجه کړه. نو همدا راته وایي چې دا خو ټوکې دي، تاسو هر خبره نه دا جوړوئ، تاسو هر خبره نه دا جوړوئ. وروره ټوکه مزاح په اسلام کې خپله دایره لري، خپل حدود لري، چې کله رسول الله درته وایي چې صلی الله علیه وسلم چې په خپلو خبرو کې په مزاح کې دروغ مه وایه، او ته بسته یو قوم پسې تهمت کوي، افترا کوي، بهتان ورپسې وایي، رشخند ورپسې کوي چې خلکو کې د هغو حیثیت راښکته کړي. بیا چې زه درته د پیغمبر حدیث وایم ته ماته پکارېږي د دې په ځای چې خپل ځان اصلاح کړي. نو دغه زمونږ او تاسو د ټولنې هغه حیثیت دی د ځینې انسانانو عقلیت او مګه د دوی هغه فکري استعداد دی چې یعنی حتی یو هغه توصیه هم نشي زغملی چې ته ورته یو نیکه لارې لارښوونه کوي، د دې په ځای چې مننه کړې وی بیا تا سره دښمني پیل کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې مونږ او تاسو ته د مزاح په اړه هم فرمایي انا ضامن بیت فی وسط الجنه لمن ترک الكذب وان كان مازحا. زه د جنت په منځ کې یا په جنت کې د یو کور د الله له لورې ضمانت کوم هغه چاته چې دی دروغ ویل پرېږدي، ولو که ټوکې هم کوي، دروغ به نه وایي، ولو که مزاح کوي، ولو که د نن وخت کې موږ تاسو وایي دا خو شوخي وه، دا خو مزاح ونه، مزاح او شوخي به په حقیقت باندې ولاړه وي. نن وخت یو تعداد خلک د کمیډین چې دوی ورته وایي، مسخره چې موږ تاسو ورته وایو، دغه مسخرهګان ټول دروغ وایي، تهمت وایي، خلکو پسې په تهمتونه کوي، خبرې به کوي. دا په اسلام کې په دغه شکل باندې چې کېږي نن وخت جواز نه لري. یو شخص پورې به د یو چا قد پورې به خاندي، د یو چا اندام پورې به خاندي، د یو چا شکل پورې به خاندي، د یو چا خبرو پورې به خاندي، وایي زه کمیډین یم. دا خبرې په اسلام کې نشته. د چا شخصیت به نه اهانت کوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ام المؤمنین د بل ام المؤمنین په اړه وایي یا رسول الله ستا فلانی مېرمن هغه چې قد ټیټ دی، فقط هم دومره وایي چې قد ټیټ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تا داسې خبره وکړه چې د دې ګناه باندې که ته پوه شې د بحر د دې زګ نه به هم د دې ګناه ډېروي. فقط دومره ویل چې قد یې ټیټ دی، ځکه د هغې قد پورې لږ تمسخر خو نه وایي، خو د هغې د قد اهانت یې وکړه. نو دا چې ته بسته یو انسان پورې د هغه ژبې پورې، د هغه قوم پورې، د هغه خبرو پورې، د هغه جسم پورې خاندې، د هغه اهانت کوي، کسرشانې کوي، بیا وایي چې زه ټوکې کوم، دا مزاح دی یا دا د خندا خبره ده. دا په اسلام کې نشته. مسلمانانو خپل شخصیت حفظ او د نورو د شخصیت ساتنه دا په اسلام کې د اساساتو څخه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته فرمایي چې کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. هر خبره به هم چاته نه انتقالوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان ته هم دومره دروغ ویل بس دي چې هر هغه څه واوریدل بل چاته انتقال کړي. همدا چې خبره د واورېده فورا انتقال یې کړه، بل ته وایه، بل ته وایه، بل ته وایه، او هغه خبره به حقیقت هم نه لري. نو دا تر ټولو ستر دروغ دی. موږ او تاسو اسلام د دې څخه منع کوي. بیا بدترین دروغ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره فرمایي چې بدترین دروغ په ټولو کې کوم یو دی. دا ټول خو دروغونه دي، خو بدترین دروغ هغه دی چې ته یو انسان ته دروغ وایي، په داسې حال کې دروغ وایي چې هغه انسان ستا تصدیق کوي، ستا خبرې باندې باور کوي، ځکه هغه په تا اعتماد لري، تا باندې د یو امانتدار د یو مسلمان خیال کوي، ته ورته دروغ وایي. یعنی هغه د ډېر خوشباورۍ نه ستا هر خبرې ته غوږ نیسي، فکر کوي چې ته رښتیا وایي او ته دغسې خوشباوره انسان ته دروغ وایي. نو دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو بدترین دروغ وایي. ځینې انسانان دا د ژبې مسایل ډېر سطحي نیسي. صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله هغه خبرې چې موږ په ژبه کوو، لکه دا اشاره چې ورته وشوه ټوکې دی که دروغ دی که غیبت دی که بهتان دی، دا هر شی چې دی، آیا الله عز وجل موږ په دې باندې نیسي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دغه انسانان چې سرچپه دوزخ ته ورغورځول کېږي، آیا دوی د ژبې نه غیر بل کار کړی دی؟ په دې معنی چې همدغه ژبه انسان دوزخ ته ورغورځوي، خو انسان د دې عاقبت ته نه ګوري. دروغ ویلو کې مسلمانانو نن وخت کې یو تعداد مسلمانان نور لارې هم لټوي د دروغ. دولت ته دروغ ویل، سنټرل لینک ته دروغ ویل، بل جهت ته دروغ ویل، دې دپاره چې ناروا پیسې لاسته راوړي. هر هغه پیسه، هر هغه مال چې ته په ناروا شکل باندې، غیر قانوني شکل باندې، چې قانونا ستا وجدان کې ته پوهېږي چې دا زما حق نه دی، لارې ورته جوړوي. مریض نه د ډاکټر نه د مریضتیا تصدیق اخلي، خدمت ته اړتیا نه لري، د ډاکټر نه ورق اخلي چې د خدمت ته اړتیا لري. مختلف لارې چې دومره لارې چې شیطان ور باندې نه پوهېږي، خو نن سبا انسانان ور باندې پوهېږي.
دغه لارې ټوله دروغ دي، ناروا کار دی، هغه پیسې هم حرامې دي. یو سړی نکاح وکړه، نکاح نه رجستر کوي، دا مشکل نشته، نه رجستر کوي، شرعي نکاح کړی د صحیح ده. مشکل دې ځکه دی چې دولت ته ځي خپل ماشوم وړاندې کوي چې زما دغه ماشوم بې پلاره پیدا شوی، خاوند نه لري. دوی چې دغه ناروا روابط چې لري، ډیفاکټو ورته وایي، که څه بله ورته وایي، یعنې دی رسمي پلار نه لري، خپل حلال ماشوم بوځي حرامي کوي. چې رسما د پلار څخه پیدا شوی، دولت حرامي معرفي کوي چې دی پلار نه لري، یا ناروا نامشروع لارې نه پیدا شوی، دې دپاره چې ځان څنګه مام معرفي کړي او د دولت څخه پیسې واخلي. نو دلته هغه حیثیت، مروءت، وجدان، انسانیت، شریعت، هر شی د پښو لاندې شو. انسان پیسو باندې خپل دین هم خرڅ کړ، خپل دنیا هم خرڅ کړ، خپل شخصیت هم خرڅ کړ. هغه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې داسې وخت به راشي چې انسان به د دنیا مال دپاره خپل دین خرڅوي، خپل عزت به خرڅوي، خپل عفت به خرڅوي، خپل ناموس به خرڅوي، د هر شي نه به تیر وي، فقط ډالر لاسه راوړه. نو دغه انسان په دې باندې اوس نه پوهېږي چې زه ولې د خپل حلال اولاد حرامي کوم، دولت سره معرفي کوم چې دی پلار نه لري. حال دا چې رسمي واده دې کړی، ولې خپل پلار ورته نه معرفي کوي چې دغه پلار دی. که نه رجستر کوي، مې رجستر کوي، دې کې مشکل نشته، مګر دا چې ته بیا وایې چې دا بې پلاره دی، زه سنګل مام یم، دې دپاره چې تا سره دولت کومک وکړي، دغه بیا ناروا عمل دی مسلمانانو، دا هم دروغ دی. مګر دروغ ویل ځینې حالاتو کې په اسلام کې جواز لري چې هغه ډېر محدود حالات دي. یو د هغې نه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان چې د دوو انسانانو ترمنځ صلح کوي او د صلح دپاره یو دروغ ووایي، هغه هم د ضرورت په اساس باندې چې بله چاره نه وي، فقط دې دپاره چې دا دوه مسلمانان صلح شي، نو دغه حالت کې دا دروغ ویل جواز لري. خو دغه دروغ هم داسې بهتان څه شی به نه وي. دا دروغ دا دی چې مثلا دغه ورور دی بل سره خبرې نه کوي، برخلاف دې زه دته راځم چې اولاد ته ولې د سره خبرې نه کوي، هغه سره خو زه ناست وم، ستا په اړه ډېرې نیکې خبرې وکړې، ما ته ویل دی خو زما پخوانی دوست دی، خو یو څه تفاهم پیدا شوی دی، زه غواړم ورسره صلح وکړم، خو که دی اماده شي، بیا هغه ته ورځي وروره ته ولې خبرې نه کوي، ده خو ستا په اړه داسې ویل، دا یې ویل، نیکې نیکې خبرې به کوي. دلته به هم تهمت تراشي نه کوي، فقط دې دپاره چې د دواړو ترمنځ صلح ایجاد شي. الله عز وجل دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ حقیقي مسلمانان سره کوم چې الله عز وجل رسول موږ تاسو څخه غواړي، هماغه رقم مسلمانان اوسېږو.